د مجبوره پیغلې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مجبوره پیغلې ناول اوومې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول اوومه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. له ځان سره مې وویل کیدای شي دې کې هم د خدای تعالی حکمت وي. څو وړه سویلی مې وکړ نو زما په بې عزتۍ کې دا خو زه غرقېږم. امینې چای راوړ زما تر مخه کېښود. دسترخوان یې وغوړاوه، ګیلاس یې د شیدو ډک کړ، را مخې ته یې کړ، حواس مې له لاسه ورکړل. ګیلاس مې په لغته ووهه او د صوفیې په مخ ولګېده. ګرمې شیدې په ګریوان راتویې شوې. صوفیې چیغې کړې، امینې او حمیدې په ما راټوپ کړل. چیغې جوړې کړې، د کور لوی او واړه راباندې راټول شول او تر هغې ووهلم چې بې سده شوم. مازدیګر ناوخته په سد راغلم، کلکه تړل شوی وم، وجود مې څانګې څانګې و. ماخوستن ناوخته نجیب راغی، په کراره یې لاسونه راخلاص کړل. بیا یې بغیر له کومې پوښتنې لغتې او سوکان راته ونیول، تر څو یې ووهلم چې ښه ستړی شو. زما غږ د ډېرې ژړا نه ناست و، د ستوني نه راوته، په سترګو کې مې هم د اوښکې چینې وچې شوې وې. په ټیټ غږ مې ورته وویل ما مړه کړه، نور زما ژوند نه دی په کار. د نجیب سترګې له قهره راوتلې وې. یوه سخته لغته یې راکړه او زیاته یې کړه، ته به د مرګ پسې ډېرې چیغې ووهې، خو مرګ به درته را نه شي. ظالم بیرته لاسونه راوتړل او په خپل ناوړه عمل یې لاس پورې کړ. زه اوس د نجیب نه د ټول کور د نارینه او ښځه وم. هر یو به راته خپل ناوړه عمل به یې ترسره کول. زما لاسونه او پښې تړل شوي وو. تر څو ورځو پورې مې ډوډۍ نه خوړله. ما ویل د لوږې به ومرم، خو مرګ ډېر لرې و. هغوی په زور خوراک راکول شروع کړل. کله به مې لږ وخوړل او کله به مې انکار وکړ، خو په ځواب کې به یې سخت وهل راکول. اوس زه د وهلو او خوراک سره عادت شوم. لږ څه مې په ذهن زور راوړ او فکر مې وکړ چې اوس خو د میرویس یادونه او کور ته تګ کومه فایده نه لري او نه رسېدی شم. د امید ټولې لارې مې بندې دي. نور باید د مرګ لار ولټوم او نوره باید ځان د دې ستم څخه خلاص کړم، تر څو به د خلکو په غېږ کې لوبېږم. ډېر فکرونه مې کول، خو سر یې نه نیوه. آخر یو فکر راغی، نوره باید خپل ځان ته تغییر ورکړم، ځان ورته په ډېر هنر راضي وښایم. کیدای شي چې لاسونه او پښې مې راخلاص کړي، بیا به ګورم. رښتیا چې د شپې نجیب راغی، ما ورته په تړلو لاسو او پښو په سلامتی سلام وویل. لږ شیبه نجیب ځان په کوټه کې اخوا دیخوا مصروف کړ. بیا زما تر څنګ کېناست، زه تړلی وم. بیا یې لاسونه را پرانیستل، ما هم سترګې پټې کړې او بې اختیاره مې دواړه لاسونه ترې تاو کړل. ځان ته مې را جوخت کړ، په دواړه مخه مې ښکل کړ. سړي یو دم له ځانه لرې کړم او په ډېر حیرانۍ راته وکتل. ته ما یې خبره ونیوله؟ هو زه په تېرو کړو پښېمانه یم. زه به تا په مینه موړ کړم، تا سره به د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې ملګری یم. خو نجیب را سم شو، پښې یې راخلاصې کړې. بیا یې زیاته کړه، تا خو وکړه، زه دې په خوب پوه نه شوم. ما ورته ویل خو زه باید یوازې ستا ښځه شم. اوښکې مې د سترګې را روانې شوې. د دې سره مې نجیب راونیو، په خپله غېږ کې مې څملاوه او نجیب مې د خپلې مینې په دام کې ګیر کړ. نجیب را جګ شو، په دواړو مخه یې ښکل کړم او زیاته یې کړه. ګوره تیر هر څه مجبوریت و او هغه هم ستا د خپله لاسه، خو بیا هم زه درنه بخښنه غواړم. نور به هیڅوک د دې جرأت ونه کړي چې دلته په غلطه اراده راشي. زه به د دې غم وخورم، ته هیڅ فکر مه کوه. دا هم ډېره عجیبه وه، په ګناه کې مې د ثواب په نیت ګناه کوله. لاسونه او پښې مې خوشې شول، خو مطلب ته د رسېدو په خاطر مې ډېر په احتیاط هر څه کول. زړه به مې ودرځېده، خدای ته به څه وایې، احساساتو به واخیستم. خو زر به مې زړه ته د شکریې خبر را یاده شوه چې په هر وخت کې به د هوش نه کار اخلي. ته باید اوس داسې نوره بې صبره نه شي. ته په یو دریاب کې لامبو وهې. ته باید د هر غم مقاومت ولري، هر څه ته پوره فکر وکړي. د مینې او نفرت عجیبه منظر و. نجیب د عشق سمندر کې لامبو وهله او د ځوانۍ ارمانونه چې درلودل په پوره کېدو وو. هغه د زړه ټولې غوټې راسپړلې. زما زړه نري نري دردونه کول. د نفرت اور مې په زړه کې لمبې کولې. وجود به مې ورېږدېده، حواس به مې له لاسه ورکړل، ویښته به مې نیغ ودرېدل. خو زر به مې ځان را قابو کړ. شپه مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په
په لومړي ځل د کوټې د باندې راووتم. نجیب لا په کوټه کې و. د دروازې خوله کې ولاړم چې د صوفیې سترګې راباندې ولګېدې. حیرانه راغله چېرته ځې او څه کوې؟ زه ورته مسکی شوم هېڅ چیرې نه ځم او نه څه اراده لرم. غوښتل مې ستاسې سره په کارونو کې مرسته وکړم. صوفیې ته زما خبره دروغ معلومه شوه. فکر یې کولو چې ګوندې تښتي. تر لاسو یې ونیولم. پرې پوه شوم نجیب په کوټه کې دی. د هغه په خوښه راووتم. صوفیې دروازه کې سر دننه کړ. نجیب دننه غږ وکړ، ها ترور راځه. صوفیا مخکې او زه ورپسې په دروازه ننوتو. نجیب له کمپلې راووته او کټ کې کېناستو. ترور شبنم اوس ښځه شوه. نوره شبنم آزاده ده. تاسو سره به په کور کې مرسته کوي. تاسې به هم پر شبنم پام کوئ. خو ګوره شبنم پخوا ډېره ځورېدلې ده. نورې ځورېدل نشم زغملی. نوره به دا د کور میرمن وي او شبنم به هم ستاسې احترام کوي. که څنګه شبنم؟ ما ورته د هو په دود سر وخوځاوه. خو صوفیه تر اوسه شکمنه وه. هېڅ باور یې نه راته. بیا ما ته په ځیر ځیر وکتل. ته کېنه نجیبه زویه، ته راځه یو څه خبرې در سره کوم. نجیب هم ورسره ووت. د دروازې په خوله کې تر ډېره سره خبرې وکړې. نوره پرې پوه نه شوم. خو دومره مې واورېدل چې تاسې د سترګو لاندې څارئ او هر ځای تعقیبوئ. نور نجیب او صوفیا راننوتل. صوفیې د مکره په سر ښکل کړم. هو لورې دا کور خپل وګڼه. نجیب په اوله ورځ راته ویلي وو چې زه به د خپل ځای غم خورم، خو زه یې چېرته پرېږدم. او ته ګوره ډېره خوشنصیبه یې چې نجیب غوندې ځوان د یوسف د منګلو وژغورلې. یوسف زما ورور دی، خو هغه ډېر بې عقل او ظالم انسان دی. زما سره تر اوسه د خور چلن نه دی کړی، خو نجیب تر هغه ماته ډېر ګران دی. خو خدای دې خیر کړي که یوسف راغی او خبر شو چې نجیب او ته دلته زما کری نو ما به مړه کړي. خو زه د هغه تر خبرېدو وړاندې ستاسې بندوبست کوم. ته همدلته کښېنه، زه درته چای راوړم چې ته او نجیب یې همدلته وڅښئ. د چایو په وخت کې د کور ټول غړي راغلل او ډېر خوشحاله معلومېدل. هر یوه راته په ورین تندي کتل. صوفي بای هم راغی. د یوه لیوه په څېر قواره یې درلوده. د قوارې وحشت ورېده. ډېر نشهیي انسان و. د سترګې پړسېدلې وې. اوږده چپنې په اوږه پرته وه. د فریب تسبیح په لاس کې وې. په لومړي ځل ورته ښه ځیره شوم. ما یې په څېره کې د هېڅ انسانیت نښې ونه لیدې، خو د ظلم یوه مجسمه وه. خوله یې د خندا ورانه کړه. وړې وړې سترګې نورې هم پکې ورکې شوې. دا دې سم کار کړی. ما خو درته د اول نه ویلي وو چې زما فیصله وي. ما هېڅکله هم چاته دومره نه دي کتلي. خو نجیب مې د مخې اغزی وو. زه نجیب نشم خفه کولی. ما د هغه زړه ته کتل. نجیب واقعا مینه در سره لري. ته نور ډېر پام کوه او بیا کومه غلطي ونه کړې. 6 ورځې تېرې شوې، خو هېڅ موقع مې پیدا نه کړه. خو د یوسف د راتلو نه خبره شوې وم. یو ځل شبرغان ته راغلی وو، خو دلته رانغی. نجیب به هم د ورځې له کوره وته او د شپې به ناوخته راته. یوه شپه یې راته وویل چې یوسف خبر شوی چې نجیب کابل ته تللی او شبنم د هغه د تلو په سبا له کوره وتې ده او هیڅ درک یې نه لګیږي. یوسف ډېر پریشانه دی چې په هر ځای شک راشي هغه ځای ته ورځي او ګوري یې. اوس یې یو نفر کابل ته ما پسې لیږلی چې ما خبر کړي استاد تښتېدو راته ووایي چې د دوی د کور شاوخوا روزانه وڅارم. د صوفي بای مشر زوی غفار زما ملګری دی. هغه راته هر څه وویل. ستا د پلار د کور په هکله یې وویل چې هغه کور یې پیدا کړی او اوس هغوی هم له هغه ځایه وتلي دي. کور یې خالي دی. نجیب ورته خبرې کولې او زما په زړه د یوسف بې رحمۍ را یادېدلې. بیا مې د خیال مرغه د پلار کور ته والود. هغوی به چېرته تللي وي؟ یوسف خو به نه وي ځورولي. مور به مې څنګه شوې وي؟ هغه به ژوندی وي او که مړه شوې به وي. میرویس به هم اوس خبر شوی وي. په هغه به څه تېرېږي؟ د دې سره مې اوښکو لارې وکړې او سلګۍ مې شروع کړې. نجیب ځان ته راکش کړم. ته ژاړې؟ ژاړه ما. ته ما ته وګوره، په څه ژړا درغله؟ سترګې مې ورپورته کړې. ورته مې ویل سم حال راته ووایه چې یوسف خو مې پلار او وروڼه نه وي وژلي؟ هغه راته وویل نه، یوسف ته چې د کوم کور معلومات کېده نو هغوی له هغې نه مخکې وتلي وو. زه په پوره باور درته وایم چې هغوی روغ دي او یوسف هېڅ لیدلی نه دي. دا هم یوه شپه وه چې راباندې تېره شوه. تمامه شپه مې سوچونه کول. د 2مې ورځې 10 بجې به وي چې خبر راورسېده چې یوسف چا ویشتلی او مړ شوی دی. په ټول کور کې ماتم شو. هر چا چیغې وهلې. صوفیې خپل مخ په څپېړو واهه. ګریوان یې څیرې څیرې کړو.
مدینه او امینه سره غاړه غړی شولې او یوسف یې په ساندو کې یاداوه. په کور کې یوازې زوم چې د خدای شکر مې ویسته. ښه شو چې خدای د خپل عمل په سزا ورسوه، خو یوازې مې د شکریې او د هغې وړو بچو ته فکر خراب و. یوسف چې هر څه و د هغوی تکیهګا و. نجیب راغی زما په اوږو یې لاس کېښود. راځه زه هم د نورو ښځو له څنګه روانه شوم. نجیب خپلې کوټې ته راوستم. ته به په یوسف خوشحاله وي ها؟ ما ورته وویل هو او نه. نجیب حیران را وکتل. نه او هو دا څنګه؟ هم خوشحاله هم خپه؟ ما ورته ویل خوشحاله په دې یم چې زه هغه بدبخته کړم، زما ژوند یې تباه کړ. زه یې د خواږه پلار او ورونو څخه جلا کړم. زما مور یې وویشته، زما د میرویس هیلې ورژولې. او خپه په دې یم چې د شکریې میړه وو، واړه واړه بچي وو، هغوی خوار وزار شول. هغوی ته خو پلار وو. نجیب هم مسکی شو. رښتیا دې وویل، ستا نه زما همدا تمه وه، خو زه ډېر خپه یم او لږ خوشحاله. زما ماما وو، زه ډېر ناسولم. زه یې وړوکی لکه خپل زوی را لوی کړم، خو لږ خوشحاله په دې یم چې زما په دې کار خبر نه شو او مړ شو. که ژوندی وی او خبر شوی وی حتما خبرېده، نو یا به یې زه وژلم او یا به زما د لاس زما خوږ ماما مړ کېده. ښه دلته اوسه، موږ یې جنازې ته ځو او زه زر بیرته راځم. ما هم له مکره کار واخیست. نه مه ځه، هلته به ستا مور او شکریا تا وګوري. هغه راته وویل بس زه پوه شوم، هغوی ته وایم چې زه ورسېدم او هغه مې ورسوله. ما ورته وویل نه نه، دا کله کېدی شي؟ هېڅ لار ورته نشي پیدا کولی. ګوره د هغه د مرګ دعوا به در باندې وشي. ستا مور پلار نیا او شکریا به حتما خبریږي چې دا دلته ده او اوس د نجیب ښځه شوې. دا فکر به ورته پیدا شي چې د شبنم په سر یې خپل ماما ووژل. نجیب یوه شېبه سر ښکته نیولی و. بیا یې وویل ستا خبره سمه ده، خو زه اوس ځم. او له دې سره له کوټې ووته. زه هم فکر یې وړم دا د ښه موقع ده، زه وتښته، دوی هسې هم په غم اخته دي. بیا مې وویل نه نه، څنګه وتښتم؟ اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې ځان ته به لاړه شم. د دې نه به په نورو بلاګانو واوړې. یو دم مې سر وګرځېد، زړه مې راموټی شو. په ذهن کې مې د بدل جذبې راوچتې شوې. ته خو په دې حال کړي، دوی هم یو د بل په وینو ماړه کړه. بیا مې ویل نه نه، نور به ځان نه وژنم، خپل بدل به اخلم او بیا به د ځان په اړه ګورم. د کوټې راووتم، د نورو ښځو خوا ته ورغلم او ځان مې داسې ښوده چې زه هم ځم. صوفیا را وړاندې شوه، په ژړا کې راته وویل لورې ته به همدلته کور کې اوسې، د کور پوره خیال ساته. نجیب به هم نه ځي، هغه به هم در سره کور کې وي. د کور ټول غړي لاړل، زه او نجیب په کور کې پاتې شولو. نجیب چورتو اخیستی و، کله به په خپلو کړو پښیمانه شو او کله به خیالونه حسک شول. بیا به د مور او پلار اندېښنو واخیست. هغوی خو را باندې خبرېږي، باید له دې ځایه زر تر زره لاړ شو. زه د صوفي بای نه پیسې اخلم او داسې ځای ته به لاړ شو چې تر ډېره مو څوک ونه ګوري، تر څو چې هغوی موږ پیدا کوي کیسه به سړه شوې وي. ما هم عجیبه چورتونه وهل. راشه وسله را واخله، لومړی نجیب او بیا ځان ووله. خو نه، زما نور دښمنان هم شته. صوفي بای، صوفیا، د یوسف مور او د نجیب مور. هو د صوفي بای زامن، باید دوی له منځه یوسم، بیا به ګورم. نور مې د نجیب سره خبرې پیل کړې. ګوره نجیبه، زه به په عمر کې ستا په مخ خفګان ونه شم زغملی. نجیب راته سر خوراوه. ما هم کتل چې سړی مې ورو ورو د خبرو تر تاثیر لاندې راتلو. لږ مې د مکر ژړا پرې ور اضافه کړه او وړې وړې سلګۍ مې شروع کړې. نجیب را نیغ شو. ته بیا ژاړې؟ په تا څه وشول؟ ته څه غواړې؟ ما ورته ویل زه غواړم چې ته ما هېره نه کړې او پرې مې نه ږدې او زما خبره یې ونیوه. زه به ستا لپاره هر څه وکړم. او ما ورته وویل او څه؟ ګوره نجیبه، په ډېره نرمه لهجه مې ورته وویل ما خو مخکې هم درته ویلي چې زه باید یوازې ستا ښځه شم. نجیب احساسات واخیست. د ځایه پورته شو، په قهرېدلې غږ یې وویل زه به د هغه سر والوزوم چې دلته راشي. ما خو په دوی باور درلود، ځکه دلته راغلم. دا خو زما د ترور کور و. ته غم مه کوه، زه به د دوی ماغزه ور خلاص کړم. ته کېنه، احساسات دې را کم کړه، هر څه په سړه سینه کېږي. ته یوازې یو بله دا چې د هغوی په کور کې اوسېږو. زما به ستا په مرګ زړه وچوي. نجیب وویل ښه نو څه وکړو؟ ما ورته ویل اول باید ځان ته د ځای غم وخورو او خپل ځای پیدا کړو، بیا به د دوی سره خبرې کوو. نجیب فکر یې وړ او یوه ښه شېبه یې چورت وواهه. بیا یې مخ راواړه او ما تصمیم ونیوه. خدای مهربانه دی، په ډېر لږ وخت کې به د ځای غم وخورم.
په دوهمه ورځ د سفیان ګورګانې د مړي څخه راغلی او د ځان سره ډېرې خبرې راوړي. د یوسف مور او شکریه خبرې شوي چې شبنم نجیب تختولی او د صوفي بای کره دی. حمیدې وویل چې شکریه رانه پوښتنه وکړه خو ما ځان تېر ایسته. هغې وویل چې اوس خو مړی دی خو موږ به د صوفي بای سره حساب کوو. او بله دا چې حمیدې زیاته کړه داسې مې واورېده چې یوسف نجیب وژلی ځکه چې د شبنم تختولی ده. په زړه کې مې د خوښۍ څپې راپورته شوې. که خیر وي دواړه هدفونو ته به ډېره زر ورسېږم. خو په سترګو کې مې اوښکې راوستې. ومې ویل خدایه دا څه وشول؟ زما نجیب ته خیر کړي. زه څومره کم نصیبه یم آخر به څه کیږي؟ حمیدې ډاډ راکاوه ته مه ژاړه هر څه به سم شي. خو ته نجیب ته ووایه چې ډېر پام کوي. د شپې مې نجیب ته ډېرې خبرې وکړې. نجیب نور هم ورخطا شو خو ډېر په مکر مې ورته ډاډ ورکاوه او د مینې خواږه مې پرې ورزیات کړل. د مجبورې پیغلې ناول ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول اومه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.